مر څومره غولېدلې څومره نفس او شیطان به مخه اخیستی کله چې د جمعې شپه سهار سي چې په ماښام شپه را روانه ده په دغه باندې موږ کوشش دا کوو چیرې نن بانډار یو بل ته حال و احوال سره ورکو تلیفونونه کوو او یو بل ته دعوتونه ورکوو چې اله راسه پلانکي ځای کې دا ټوله شپه موږ د الله په قهر کې دا ټوله شپه موږ په ورکو تېره کړو دا شپه موږ په چکو تېره کړو دا شپه موږ د الله تبارک وتعالی په نافرمانۍ تېره کړو دا موږ په غیبتو تېره کړو دا موږ په رقم ناوړه اعماله باندې تېره کړو ولې داسې کوو آیا دا شپه ستا د مغفرت ذریعه نه ګرځي بیا خو په هفته کې بله شپه خو انتخاب که دا شپه نه بله شپه خو انتخاب که بیا د جمعې مبارکه ورځ ټوله ورځ په خوب تېره کړي د جمعې لمونځ هم نهشه قضا سي که چا درې جمعې پرله پسې د جمعې لمونځ قضا کړي دا په منافقینو کې لیکل کېږي ولې موږ دنیا واخوړې ولې موږ دنیا وراخیستې یو ولې په لوی لاس جهنم مستحق ځان جوړو ولې موږ د الله دومره نافرمانه یو مه کوئ عزیزانو د خدای روی وګورئ د دې مبارکې شپې باندې دا بانډارونه دا سلسله ختم کړئ که ستا یو انډیوال تا دې ته هڅوي چې تا جهنم ته بوځي تو ورسره ځې لیکن دغه انډیوال تا ته په دې شپه باندې دعوت درکړي چې راسه د الله نافرمانۍ وکړو تو روان هر هغه فعل هر هغه کار چې په هغه کې نه د صحت ګټي نه د بدن ګټي نه د دنیا او د آخرت ګټي هغه دا عمل چې کوم دي دا د شریعت له لورې نه دي دا په لهو لعب کې داخل دی دا چکه باندې په دې بوټ باندې په دې پټو باندې چیش مرتب دی په دې باندې لمونځونه هم قضا کوي د مقصد لمونځ خو ولاړې د سهار جماعت نسته کم فعل کم کار کم کیل چې په هغه باندې د الله نافرماني سره سره د لمنځو قضایي په دې کې راځي د حرام سره راګرځي دا شی حرام دی بیا که چیرې د دې سره د لمنځو خطر چې خلک بالکل لمنځونه ورسره قضا کوي یا نور ناوړه عمل حرام په دې کې کېږي بیا د دغه وجوهات په وجه دا شی حرام ګرځي او دا ښکاره خبره ده ته واسه وګورې چا چې د جمعې د شپې بنډارونه کړي د هغه یو سړي د جماعت لمونځ کړي په سل کې یو کس به مړ ځه